کیسه د هغو ښکارچیانو له یوې ډلې څخه پیلېږي چې د ځنګل په منځ کې ډېر حیوانات ښکار کړي وو. دغه ټول ښکارچیان به د حیواناتو پوستکي ویستل او په ښار کې به تلل. هغوی د پوستکو په تړلو او د سیمې پرېښودو به چمتو کېدل چې ناڅاپه د ځنګل بومي خلک پرې برید کوي او له هرې خوا یې کلابندوي. د ځنګل بومیان ډېر غوسه وو او پر هغوی د غشو باران پیلوي چې له امله یې د ښکارچیانو د ډلې ډېر کسان وژل کېږي. دې بومي قبیلې ځکه برید وکړ چې د قبیلې د مشر لور راتښتولې وه او هغوی فکر کاوه چې دا کار همدغو ښکارچیانو کړی دی. ښکارچیان هم له بومیانو سره جګړه کوي خو د بومیانو شمېر ډېر وي، له همدې امله نشي کولی ورسره جګړه وکړي او ډېر کسان یې وژل کېږي. اوس د ښکارچیانو د ډلې کپتان پوهېږي چې که له بومیانو سره جګړه وکړي ټول به ووژل شي. له همدې امله خپلې ډلې ته وایي هر څومره پوستکي چې ویلی شئ واخلئ او ژر د کښتۍ پر لور لاړ شئ. د فلم اصلي کرکټر هیوګلس د خپل زوی حق خواته ورځي او ورته وایي چې ژر ځان کښتۍ ته ورسوئ. هغوی ویني چې د بومیانو بله لویه ډله هم د راتلو په حال کې ده. له همدې امله جګړه پرېږدي او د خپل د ژوند د ژغورلو لپاره په چټکۍ د کښتۍ پر لور منډې وهي. په دې منځ کې د ښکارچیانو د ډلې نور کسان هم وژل کېږي او یوازې څو تنه بریالي کېږي چې کښتۍ ته ورسېږي او له هغه ځایه وتښتي. د هغوی له تګ وروسته بومیان د ښکارچیانو ټول پاتې پوستکي خپلوي خو د قبیلې مشر خپله لور هلته نه پیدا کوي. اوس د قبیلې مشر خپلو کسانو ته وایي هر څومره پوستکي چې د هغو امریکایي ښکارچیانو پاتې وي راټول یې کړئ، موږ به دا پوستکي فرانسوي ښکارچیانو ته ورکړو او په بدل کې به ترې اسونه او ټوپک واخلو او تر هغه چې زما لور ونه موندل شي لټون ته به دوام ورکړو. له بلې خوا دغه امریکایي ښکارچیان له تګ وروسته لا هم وېرېدلي وي او په لاسونو کې ټوپکونه نیولي وي. چمتو پاتې کېږي ځکه هغوی هم پوهېدل چې بومیان به دومره په اسانه لاس ترې وانخلي او هره شېبه ښایي پرې برید وکړي. اوس دا کسان نه پوهېږي چې کوم لوري ته ولاړ شي. کپتان له ګیلاس څخه پوښتي چې څه باید وکړو. ګیلاس وایي موږ باید دا کښتۍ پرېږدو او د وچې له لارې ولاړ شو ځکه بومیان به د سیند په تعقیب ډېر ژر موږ ته راورسېږي. له همدې امله د وچې لاره زموږ لپاره تر ټولو خوندي لاره ده. خو د ډلې یو غړی فیټزجرالډ د ګیلاس له دې خبرې سره موافق نه وي. هغه وایي که د وچې له لارې ولاړ شو هغوی به موږ ژر ووژني ځکه دا لاره ډېره اوږده ده او څو اونۍ وخت نیسي چې کور ته ورسېږو. خو د ډلې کپتان فیټزجرالډ ته وایي چې ګیلاس دا سیمه له موږ ښه پېژني نو باید د هغه خبره ومنو. هغوی پرېکړه کوي چې د وچې له لارې ولاړ شي. دلته فیټزجرالډ هم د کپتان خبره مني خو ځینې کسان فکر کوي چې د ګیلاس پرېکړه سمه نه ده نو پرېکړه کوي چې د کښتۍ په وسیله د سیند له لارې کور ته ستانه شي. وروسته هغه کسان چې باید د وچې له لارې تللي وای له کښتۍ ښکته کېږي او هغه کسان چې په کښتۍ کې وو د سیند له لارې خپل سفر ته دوام ورکوي. دلته کپتان ټولو ته وایي چې موږ باید ټول پوستکي همدلته پرېږدو تر څو د لارې په اوږدو کې له کومې ستونزې سره مخ نه شو. د کپتان خبره ټولو ته سمه ښکاري. له هغې وروسته هغوی ټول پوستکي د تیږو لاندې پټوي تر څو که په راتلونکي کې بیا دې ځای ته راغلل خپل پوستکي پیدا کړي. اوس ټول د ځنګله له لارې روانېږي خو ډېر ژر یې ستونزې زیاتېږي ځکه د ژمي موسم رارسېده او هغوی باید څو اونۍ پلی مزل کړی وای تر څو کور ته ورسېږي. خو له دې پرته بله لاره نه وه نو ټول د یخنۍ پر وړاندې چمتو وو. څه موده وروسته شپه کېږي او ټول په ځنګل کې ویده کېږي. د بلې ورځې سهار وینو چې هغه کسان چې فکر یې کاوه د ګیلاس د وچې لارې پرېکړه غلطه ده اوس په خپلې تېروتنې پښېمانه وو. بومیان راځي او هغوی وژني. بومیان پوهېږي چې ځینې کسان د ځنګل لارې پلې تللي دي. له همدې امله په ټول ځنګل کې خپرېږي تر څو پاتې امریکایي ښکارچیان پیدا کړي. یو بومي د امریکایي ښکارچیانو د پښو نښې پر ځمکه پیدا کوي او د قبیلې مشر ته خبر ورکوي. د قبیلې مشر فکر کوي چې لور یې له هغوی سره ده نو بومیان د پښو د نښو په تعقیب د هغوی پسې ورځي. په دې خوا دا کسان له څو ساعتونو راهیسې د ځنګل په لاره روان دي او ډېر شوي دي. له همدې امله د لږ استراحت لپاره هماغه به تمیږي. ټول وږي وو خو د خوړلو لپاره هیڅ نه وو. له همدې امله ګیلاس د ښکار د موندلو لپاره یوازې ځنګل ته ځي. کله چې ډېر وړاندې ځي احساس کوي چې شاوخوا یې څوک شته. ګیلاس خپل ټوپک رااخلي او چمتو کېږي. هماغه وخت د خپل مخې ته د خرس دوه واړه بچي ویني. مخکې له دې چې ګیلاس له هغه ځایه ولاړ شي یو لوی خرس پرې برید کوي او ټوپک یې له لاسه غورځي. خرس ګیلاس پورته کوي او پر ځمکه یې وهي او سختې ټپي کوي. اوس ګیلاس هیڅ نشي کولی نو په آرامۍ پر ځمکه پرېوځي. کله چې ګیلاس آرام شي خرس هم له هغه ځایه په تلو پیل کوي خو ګیلاس د ښکار د ترلاسه کولو لپاره په هر ډول ځان خپل ټوپک ته رسوي. هماغه وخت خرس بیا د برید لپاره بېرته راګرځي. ګیلاس په چټکۍ پرې ډز کوي خو مرمۍ د خرس د سر پر ځای د هغه په ستوني لګېږي
چې له امله خرس لا ډېر غوسه کېږي او په خپلو منګولو د ګلاس ستونه څیرې کوي، خو خرس نه درېږي او د ګلاس ټول بدن په خپلو منګولو سخت څیرې کوي. د مرمۍ لګېدو وروسته خرس هم کمزوری شوی و. ګلاس اوس په هره ممکنه طریقه خپله چاړه راوباسي او په خرس څو وارونه کوي چې له امله دواړه د غونډۍ له سر څخه راښویېږي او لاندې لوېږي. له هغې وروسته خرس د ګلاس په سر پرېوځي، خو خرس مړ شوی و او ګلاس هم نږدې مړ و، ځکه خرس یې ستونی په بشپړه توګه څیرې کړی و او د بدن پر ټولو برخو یې ژور ټپونه لرل. ګلاس ډېر سخت درد درلود. کله چې ګلاس په خرس ډز کړی و، د ډز غږ یې ملګرو اورېدلی و. له همدې امله هغوی د هغه لټون لپاره هماغه ځای ته رسېږي او ویني چې خرس د ګلاس په سر پروت دی. هغوی په ډېرې سختۍ خرس د هغه له سره لرې کوي او ګلاس له ځان سره وړي. اوس له هغوی څخه یو تن د هغه د ټپونو ګنډل پیلوي. ګلاس د سخت درد له امله ډېر خراب حالت لري. ستونی سخت پرې شوی و او د بدن ټولو برخو یې ډېر ژور ټپونه لرل. د هغه د ټپونو په لیدو دغه کسان فکر کوي چې هغه به ژوندی پاتې نه شي او تر څو ساعتونو وروسته به مړ شي. له بلې خوا د بومي قبیلې مشر هغه پوستکي چې د امریکایي ښکارچیانو څخه پاتې وو فرانسوي ښکارچیانو ته ورکوي او په بدل کې ترې ټوپک او اسونه اخلي. دا په دې معنا و چې د ګلاس او د هغه د ملګرو ستونزې لا زیاتېږي، ځکه مخکې بومیانو په غشو او لیندو بریدونه کول، خو اوس یې اسونه او ټوپکونه هم پیدا کړل. ګلاس د سختو ټپونو له امله نه شوی ګرځېدلی. له همدې امله هغوی د هغه لپاره د لرګیو یو کټ جوړ کړ. هغه پرېږدي او روانېږي. په دې ډول هغوی په نوبت ګلاس بیایي. هغوی ګلاس ډېر ځای بوځي، خو مخامخ لاره ډېره سخته وه، ځکه یو لوړ غر یې مخې ته و چې باید ترې تېر شوی وای. دا غرنۍ لاره دومره سخته وه چې یو جوړ انسان هم په سمه توګه نه شوی کښتلی. له همدې امله له دې ځایه د ګلاس پورته کول ناشوني وو. هغوی بیا هم هڅه کوي، خو نشي کولی هغه پورته کړي. هماغه وخت کپتان خپل یو کس ته وایي چې د ګلاس په خوله ټوټه کېږدئ. په حقیقت کې یې غوښتل د هغه ډز وکړي، ځکه فکر یې کاوه چې ګلاس په سخت عذاب کې دی، نو ژوندی نه پاتې کېږي او له دې ځایه کور ته رسول یې نږدې ناشوني دي. کپتان د ګلاس د وژلو په حال کې و چې زوی یې هاک مخې ته راځي او وایي دا کار مه کوه. د کپتان زړه پرې سوځي او نشي کولی په هغه ډز وکړي، ځکه د ګلاس له برکته ټول ژوندي پاتې شوي وو. کپتان ټولو حاضرو کسانو ته وایي هر هغه 2 کسان چې د ګلاس د مړینې تر وخته ورسره پاتې شي کلي ته له ستنېدو سره سم بهر یوه ته $80 ورکړم. کپتان وایي هغه زموږ ټولو سره مرسته کړې ده او غواړي چې ګلاس په طبیعي مرګ مړ شي. او کله چې مړ شو همدغه 2 کسان د هغه په صحي مراسمو خاورو ته وسپاري او بیا د بیرته راستانه شي. د ګلاس زوی سمدستي وایي زه پاتې کېږم. هلته یو بل هلک هم و چې نوم یې بریجر و. هغه هم وایي زه هم پاتې کېږم که $80 راکوي او که نه. د ګلاس زوی او بریجر دواړه کم عمره وو. له همدې امله کپتان وایي یو بل بالغ سړی هم باید ورسره پاتې شي. دلته فیټزجرالډ مخې ته راځي او وایي زه پاتې کېږم، خو $80 ډېر کم دي. کپتان وایي سمه ده $100 درکوم. هماغه وخت د ګلاس زوی او هغه بل هلک وایي ته زموږ ډالر هم واخله او موږ سره پاتې شه. د دې خبرې په اورېدو فیټزجرالډ وایي $300 بس دي، په دې پیسو به زه د ځان لپاره کور واخلم. په هر حال خبره یوازې د 2 یا 3 ورځو ده. ګلاس تر دې ډېر ژوندی نه پاتې کېږي. فیټزجرالډ هم له هغوی سره د پاتې کېدو لپاره چمتو کېږي. اوس دا 3 کسان له ګلاس سره پاتې کېږي او نور خپل سفر ته دوام ورکوي. فیټزجرالډ د ګلاس تر څنګ کښېني او د هغه مرګ ته انتظار باسي، خو داسې ښکاري چې ګلاس د مړینې هېڅ اراده نه لري. د بلې ورځې په سهار د ګلاس زوی او هغه بل هلک د خوړو د پیدا کولو لپاره ښکار ته او د اوبو د موندلو لپاره د اوبو پسې ځي. په هماغه وخت کې فیټزجرالډ هماغه نږدې د یوې کندې په کیندلو پیل کوي. خو ولې دا کار کوي؟ آیا هغه غواړي ګلاس ژوندی ښخ کړي؟ دا به د ویډیو په دوام کې پوه شئ. څو نور ساعتونه هم همداسې تېرېږي او کله چې فیټزجرالډ ویني چې ګلاس لا هم نه مري په غوسه ورته راځي او وایي ته ولې نه مرې؟ ستا له امله به موږ ټول خپل ژوند له لاسه ورکړو، ځکه بومیان لا هم د لیونیانو په څېر زموږ پسې ګرځي او که دلته راورسېږي موږ ټول به ووژني. ته که مړ شې د خپل زوی او زموږ د ټولو ژوند وژغورې. بیا فیټزجرالډ ورته وایي که خپلې سترګې پټې کړې پوه به شم چې ته مرګ ته چمتو یې. بېچاره ګلاس ډېر وخت هڅه کوي چې سترګې پټې نه کړي، خو فیټزجرالډ ورته وایي داسې ښکاري چې ته نه غواړې خپل زوی هم وژغورې. ګلاس د خپل زوی د ژغورلو لپاره خپلې سترګې پټوي. فیټزجرالډ چې دا ویني ټوکر د هغه په خوله کې ننباسي او د ساه اخیستلو لاره یې بندوي. ګلاس په سخت عذاب کې وي او د مرګ په حال کې وي. هماغه وخت د ګلاس زوی هاک راځي او په ټوپک فیټزجرالډ شاته کوي وهي. هغه ټوپک د فیټزجرالډ په لور نیسي او د وژلو ګواښ ورته کوي. فیټزجرالډ هڅه کوي هغه پوه کړي چې ولې دا کار کوه، خو د ګلاس زوی د هغه هیڅ خبره نه اوري او په چیغو
او نارو وهلو پیل کوي. له هغې وروسته فیتزجرالد د ګلس د سترګو مخې ته په چاړه د هغه د زوی په نس ګزار کوي او هغه وژني. د ګلس ستونی په بشپړه توګه پرې شوی وي، له همدې امله حتی چغه هم نشي وهلی. هغه یوازې د خپل د زوی د وژل کېدو ننداره کوي. فیتزجرالد د هغه د زوی جسد پورته کوي او په یو لرې ځای کې یې پټوي تر څو کله چې دریم هلک راشي هغه ونه ویني. څه موده وروسته چې بریجر راځي له فیتزجرالد څخه پوښتي هاک چیرته دی؟ فیتزجرالد ورته وایي همدلته شاوخوا به وي، ژر به راشي. بیچاره ګلس هڅه کوي بریجر ته وښیي چې فیتزجرالد زما زوی وژلی خو نشي کولی ځکه له خولې یې هېڅ غږ نه راوځي. شپه کېږي، فیتزجرالد او بریجر ویده کېږي. د بلې ورځې سهار فیتزجرالد بریجر راویښوي او دروغ ورته وایي. ما له دې ځایه په لږ واټن کې 20 تنه د بومي قبیلې کسان ولیدل چې په چټکۍ زموږ په لور را روان دي. که دلته راورسېږي موږ به ټوټې ټوټې کړي. د دې خبرې په اورېدو بریجر ویریږي او وایي که موږ ولاړ شو د ګلس او د هغه د زوی هاک برخلیک به څنګه شي؟ فیتزجرالد ورته وایي که هاک ژوندی وي موږ به پیدا کړي. بیا هغه هلک وایي ګلس لا هم ژوندی دی او موږ له کپتان سره ژمنه کړې وه چې د هغه له مړینې وروسته به د ښخولو ټول مراسم ترسره کړو او بیا به ولاړ شو. د دې خبرې له اورېدو وروسته فیتزجرالد د ګلس پښې نیسي او په ډېر بد ډول یې کشوي. ګلس سخت ټپي دی او د درد له امله چیغې وهي. فیتزجرالد هغه په هماغه قبر کې چې یو ورځ مخکې کیندلی و ژوندی غورځوي او پر هغه د خاورو اچول پیلوي. هغه هلک وایي دا څه کوې؟ فیتزجرالد وایي که نن ونه مري سبا به مړ شي او لکه څنګه چې مو ژمنه کړې وه د هغه د ښخولو مراسمو په بشپړه توګه ترسره کړل نو ما خپله ژمنه پوره کړه. هغه لږې خاورې پرې اچوي او له هغه ځایه ځي او هغه هلک ته وایي ته هم راپسې راشه. بریجر د ګلس د دې حالت له امله ډېر خواشینی و. هغه ورته وایي ښاغلی ګلس بښنه غواړم او د دې خبرې په ویلو سره د اوبو یو بوتل د ګلس په سر ږدي او له هغه ځایه ځي. اوس ګلس یوازې پاتې دی او په سخت عذاب کې دی. هغه څو ساعته هماغه ځای کې چې کښ کړی و په نیمه ساه پروت پاتې کېږي. هغه فکر کوي که همدلته پروت پاتې شي مړه به شي نو ولې د ژغورنې هڅه نه کوي؟ هغه خپله ټوله زړورتیا راټولوي، لاسونه او پښې خوځوي او له ډېرې سختۍ وروسته له قبر څخه راوځي. ګلس په ډېر سخت عذاب کې دی. هغه په سینه ځان کشوي او نیغ هغه ځای ته ځي چې د خپل زوی جسد پکې پروت دی. د خپل زوی د جسد په لیدو په بشپړه توګه ماتېږي او د غچ اخیستو په اور کې سوځي. له هغې وروسته خپل سر د خپل زوی پر جسد ږدي او ویده کېږي. له بلې خوا د سهار په رسېدو فیتزجرالد بریجر راویښوي او وایي ژر پورته شه باید له دې ځایه ولاړ شو. د بومي قبیلې 12 تنه زموږ په تعقیب کې دي. بریجر ورته وایي تا خو ویل 20 تنه موږ پسې دي. هغه پوهېږي چې فیتزجرالد ورته دروغ ویلي دي، له همدې امله ټوپک د هغه پر لور نیسي. فیتزجرالد ورته وایي ته باید له ما مننه وکړې، ما ستا ژوند وژغوره او ستا ویرول اړین و ځکه موږ نشو کولی خپل ژوند د یوه نیمه ژوندي سړي لپاره له خطر سره مخ کړو. ګلس د مرګ په حال کې و. که غواړې ژوندی پاتې شې هماغه څه وکړه چې زه یې درته وایم، که نه یوازې بیرته د هغه خواته ولاړ شه. بریجر د ویرې له امله د فیتزجرالد خبره مني او له هغه سره خپل سفر ته دوام ورکوي. له بلې خوا ګلس هماغه ځای کې دی او وږی شوی دی. هغه په سینه ځان هغه ځای ته رسوي چې د یوه حیوان هډوکی پکې پروت وي. د هغه یو هډوکی ماتوي او هغه وچه غوښه چې پرې پاتې وي خوري یې. بیا په سینه د یوې غونډۍ تر څنډې ځان رسوي او ویني چې لاندې یو سیند بهیږي. هغه په ډېرې سختۍ ځان هماغې د سیند غاړې ته رسوي او د اوبو څښل پیلوي. خو کله چې اوبه څښي اوبه یې له ستوني بیرته بهر راوځي ځکه ستونی پرې شوی وي. اوس ګلس باید تر هر څه مخکې خپل ټپونه تداوي کړي. له هغه سره لږ بارود پاتې وي. هغه وچ واښه راټولوي، اور بلوي او د خپل پرې شوي ستوني په زخمونو لږ بارود شیندي. بیا سوځېدلی لرګی په خپل ستوني ږدي چې له امله یې بارود بلیږي او سپرغۍ پیدا کېږي او په همدې سپرغۍ یې ستونی سوځوي. هغه دا کار ځکه کوي چې د ټپ وازه برخه د سوځېدو له امله سره ونښلي. په دې وخت کې ګلس ډېر سخت درد زغمي او د درد له شدته بېهوښه کېږي. له هغې وروسته ګلس څو ورځې د هماغه سیند پر غاړه پاتې کېږي. هغه د اوبو په څښلو او د مړو حیواناتو د غوښې په خوړلو ځان ژوندی ساتي. یوه ورځ د بومي قبیلې کسان هماغه سیند ته راځي او مخکې له دې چې ګلس وویني هغه ژر ځان سیند ته اچوي. هغه په سیند کې لامبو وهلو په واسطه له بومیانو ډېر لرې کېږي. د سیند په یخو او سړو اوبو کې له پاتې کېدو وروسته ګلس د یخنۍ له امله ډېر خراب حالت پیدا کوي. هغه په ډېرې سختۍ اور بلوي، خپل بدن تودوي او پرېکړه کوي چې همدلته پاتې شي
شي. په همدې ډول ډېرې ورځې هلته تېروي. اوس یې ټپونه هم ښه شوي وي او ګلس لږ مزل هم کولی شي. د سیند د غاړې له امله د اوبو ستونزه نه لري، خو بشپړ خواړه په سختۍ پیدا کوي. هغه له سیند څخه کبان نیسي او په خامه بڼه خوري او په همدې ډول ځان ژوندی ساتي. یوه شپه چې ویده و، د اور لمبې ویني. کله چې هغې خواته ځي، یو سړی ویني چې یو لوی ښکار یې کړی او په خوړلو یې بوخت دی. ګلس هغه ته ورنږدې کېږي. کله چې هغه سړی ګلس ویني، سمدستي غشی او لیندۍ د هغه په لور نیسي. ګلس په اشاره ورته ښیي چې زه ستا لپاره خطر نه یم، یوازې خواړه غواړم. هغه سړی پوهېږي د خپل ښکار یوه ټوټه هغه ته ورکوي او دواړه هماغه شپه هلته ویده کېږي. د بلې ورځې په سهار کله چې هغه سړی د ګلس ټپونه ویني، ترې پوښتي پر تا څه تېر شوي دي. ګلس ورته وایي زه له خپلې ډلې سره په ښکار بوخت وم چې یو وحشي خرس دې حالت ته ورسوم. له هغې وروسته زما ملګرو زه په ځنګل کې د مرګ په حالت کې پرېښودم او زما زوی هم وواژه. د دې خبرې په اورېدو هغه سړی د ګلس لپاره ډېر خواشینی کېږي. هغه وایي چې زما ټوله کورنۍ هم فرانسوي ښکارچیانو وژلې ده. د دې خبرې په ویلو سره هغه سړی ډېر احساساتي کېږي، خو وایي چې نه غواړي له هغو فرانسویانو غچ واخلي، ځکه غچ اخیستل د خدای په لاس کې دي. هغه سړی د ګلس د ټپونو په لیدو وایي ته کولی شې له ما سره سفر وکړې. له هغې وروسته دواړه په یوه سپرېږي او خپله مخکینۍ لاره وهي. له بلې خوا فیتسچرالد او بریجر خپل کلي ته ډېر نږدې، خو کلي ته له ننوتلو مخکې فیتسچرالد بریجر ته وایي چې هیڅوک باید له هغه څه خبر نه شي چې موږ کړي دي. هغه ورته وایي که هغوی په حقیقت پوه شي، کپتان به موږ په دار وځړوي. بریجر د مجبورۍ له امله د هغه خبره مني. اوس هغوی د کپتان مخې ته ورځي او فیتسچرالد کپتان ته وایي موږ د ګلس تر وروستۍ ساه پورې ورسره پاتې وو. هغه مو په ښه ډول او د ښخولو له مراسمو سره خاورو ته وسپاره او زوی یې د بومیانو لاسته ولوېد او موږ په ډېرې سختۍ وتښتېدو او ځان مو وژغوره. د دې خبرې په اورېدو کپتان د خپلې ژمنې له مخې هغه ته $200 ورکوي. خو هغه هلک بریجر پرته له دې چې خپلې پیسې واخلي له هغه ځایه ځي. فیتسچرالد د هغه د پیسو برخه هم اخلي او وایي دا هلک د سفر د پېښو له امله سخت تېرېدلی دی، له همدې امله داسې چلند کوي. بیا هغه هم له هغه ځایه وځي. له بلې خوا ګلس له هغه سړي سره په واوره کې خپل سفر ته دوام ورکوي او د واورې سخت طوفان پیلېږي. ګلس ناروغ و او ټپونه یې په عفونت اخته کېدل، له همدې امله بېهوښه کېده. له هغې وروسته هغه سړی د هغه لپاره د لرګیو یوه کوچنۍ کوټه جوړوي. د ګلس ټولې جامې ترې وباسي، هغه د کوټې دننه ږدي، شاوخوا یې پټوي او د هغه مخې ته اور بلوي تر څو بدن یې تود شي. په همدې ډول شپه تېرېږي او د بلې ورځې په سهار چې ګلس راویښېږي شاوخوا ته ګوري، په هغه سړی هېڅ ځای نه ښکاري. کله چې لږ وړاندې ځي ویني چې چا هغه سړی په ونه کې راځوړولی دی او همدلته نږدې ګلس فرانسوي ښکارچیان هم ویني. هغه پوهېږي چې همدغه کسانو هغه سړی په دار ځړولی دی. اوس ګلس ځان د هغوی اسونو ته رسوي او هلته ویني چې یو فرانسوی ښکارچي په یوه نجلۍ تېری کوي او دا نجلۍ د بومي قبیلې د مشر لور واکا وه. په حقیقت کې همدغه فرانسوي ښکارچیان وو چې د بومي قبیلې مشر د پوستکو په بدل کې ترې اسونه او ټوپکونه اخیستي وو او همدوی د قبیلې د مشر لور تښتولې وه، خو د قبیلې مشر فکر کاوه چې لور یې امریکایي ښکارچیانو تښتولې ده. له هغې وروسته ګلس په پټه د شا له لورې راځي او هغه سړی چې د قبیلې د مشر لور سره ناوړه کار کاوه وژني او نجلۍ ازادوي. دلته ګلس په ځیرکتیا پر یوه اس سپرېږي، د نورو اسونو رسۍ یا پړی خلاصوي او په ټوپک ډز کوي چې له امله ټول اسونه تښتي. او اوس فرانسوي ښکارچیان د اسونو د نه لرلو له امله نشي کولی هغه پسې ورشي، خو د تېښتې پر مهال د ګلس د اوبو بوتل هماغلته پر ځمکه غورځي. له هغه ځایه تر تېښتې وروسته ګلس شپه د یوې ونې لاندې تېروي او کله چې سهار شي ویني چې بومیان ورنږدې کېږي. هغه زر په خپل اس سپرېږي او تېښته پیلوي، خو بومیان ورپسې ډېر نږدې شوي وي. هغه په 2 بومیانو ډز کوي او اس لا په ډېر سرعت ځغلوي، خو د منډې پر مهال ناڅاپه د یوې ژورې درې سره مخ کېږي چې نشي درېدلی، ځکه که ودرېږي بومیان به یې ووژني. نو ګلس له خپل اس سره ځان له درې څخه غورځوي او له یوې ونې سره ټکر کوي. وروسته نیغ په واوره کې لوېږي. اس د لاندې کوچنیو ډبرو له صخرې سره د سخت ټکر له امله مري، خو ګلس لا ژوندی وي ځکه له یوې ونې سره تر ټکر وروسته د واورو په یوه غټه طبقه لوېږي. هماغه وخت سخت طوفان راځي او یخني ډېره زیاتېږي. اوس که هغه د ځان لپاره تود ځای پیدا نه کړي په یخنۍ کې به کنګل شي او مړ به شي. هغه د ژغورنې لپاره د اس ګېډه څیرې کوي، د هغه ټول داخلي غړي ترې وباسي او شپه هماغه د اس له نس دننه تېروي، ځکه پوهېږي که بهر پاتې شي د یخنۍ له امله به مړ شي. هغه په هر ډول ټوله شپه د اس د ګېډې دننه تېروي. سهار چې راویښېږي ویني هوا عادي شوې ده او یو ځل بیا خپل سفر ته دوام ورکوي. له بلې خوا وینو چې هغه ځای ته چې ګلس د رسېدو په حال کې دی یو فرانسوی ښکارچي راځي او له امریکایي ښکارچیانو څخه مرسته غواړي.
هغوی هغه دننه وړي. کپتان ترې پوښتي څه در باندې تیر شوي دي. هغه سړی وایي یو سړی راغی زموږ کپتان یې وواژه او وروسته زموږ ټول آسونه آزاد کړل. په حقیقت کې دا سړی د ګلس په اړه خبرې کوي او هغه سړی چې د قبیلې د مشر له لور سره ناوړه کار کوه د فرانسوي ښکارچیانو کپتان و. هغه سړی وایي د آسونو له ازادېدو وروسته زموږ ټوله ډله ګډه وډه شوه. د یخنۍ له امله زموږ ځینې کسان مړه شول او ځینې نور لیوانو وخوړل. د ثبوت په توګه هغه د خپلو ملګرو ځینې وسایل هغوی ته ښیي او د اوبو د یو بوتل په ښودلو سره وایي هغه سړي چې زموږ کپتان وواژه د تلو پر مهال دا د اوبو بوتل پرې وغورځېد. همدا هغه بوتل و چې بریجر د ګلس د پرېښودو پر مهال ورته ایښی و. بریجر وایي دا د ګلس بوتل دی، ما هغه ته ورکړی و. اوس دغه کسان له هغه سړي پوښتي چې ګلس ستاسو کپتان چیرته وژلی و. هغه هم هغه ځای چې 3 میله لرې و هغوی ته ورښیي. له هغې وروسته کپتان، بریجر او څو نور کسان د ګلس د موندلو لپاره په آسونو سپاره روانېږي. دلته فیتزجرالد پوهېږي چې اوس به ونیول شي. له څو ساعتونو سفر وروسته شپه کېږي او هغوی هغه ځای ته رسېږي چې هغه سړي بوتل پکې پیدا کړی و. کپتان ټولو کسانو ته وایي چې شاوخوا د هغه لټه وکړئ. هماغه وخت له لرې یو سړی ویني، کله چې ورنږدې کېږي ګوري چې هغه بل څوک نه و بلکې ګلس دی. کپتان د هغه په لیدو سخت حیرانېږي ځکه فیتزجرالد ویلي و چې ګلس مړ شوی دی. کپتان هغه ته ورنږدې کېږي او پوښتي ورته څه تېر شوي و. ګلس ورته ټوله رښتیا وایي. له هغې وروسته کپتان د فیتزجرالد د نیولو لپاره په چټکۍ کلي ته ستنېږي او د هغه په لټه کې کېږي، خو هغه د صندوق ټولې پیسې غلا کړي او تښتېدلی دی. کپتان په غوسه بریجر وهي او خپل کسانو ته وایي چې هغه ونیسئ، خو ګلس کپتان ته وایي چې په دې پېښه کې بریجر هیڅ ګناه نه لري. هر څه چې هلته وشول بریجر ترې بې خبره و، نو هغه خوشې کړه. اوس کپتان پرېکړه کوي چې د فیتزجرالد د نیولو لپاره ولاړ شي ځکه هغه د ګلس زوی وژلی و او پیسې یې هم غلا کړې وې. ګلس وایي زه هم درسره ځم، خو کپتان وایي نه، ته اوس استراحت ته اړتیا لرې، زه یوازې د هغه د وژلو لپاره ځم. ګلس وایي نه، ما د هغه لپاره ډېر اوږد سفر کړی دی او یوازې به هغه وژنم. له هغې وروسته کپتان د هغه خبره مني او دواړه په آسونو سپاره د فیتزجرالد د وژلو لپاره روانېږي. دواړه د فیتزجرالد د آس د پښو نښې تعقیبوي او له ډېر مزل وروسته خپلې لارې جلا کوي. کپتان ګلس ته وایي ته د ښي لورې له لارې ولاړ شه، زه د چپې لورې له لارې ځم. اوس دواړه سره بېلېږي او کله چې کپتان د فیتزجرالد په لټه کې وي هغه د یوې سترې ډبرې له شا راوځي، ټوپک د کپتان په لور نیسي او وایي کپتانه دلته ته څه کوې؟ کپتان ورته وایي ته د قتل په تور تورن یې، نو له ما سره راځه، خو هغه یې نه مني. کله چې کپتان خپل ټوپک راوباسي فیتزجرالد پر هغه ډز کوي او کپتان مړ کېږي. ګلس د ډز غږ اوري، هغه لوري ته ورځي او ویني چې د کپتان جسد پروت دی او فیتزجرالد تښتېدلی دی. اوس ګلس په ځیرکتیا د یوې ونې غټ شاخ ماتوي او د کپتان تر شا یې تړي تر څو شا یې سیده پاتې شي. وروسته د کپتان جسد په آس سپروي او خپله د دویم آس په شا د یوه مړي په شان غځېږي تر څو فیتزجرالد فکر وکړي چې ګلس مخ ته ناست دی او هغه څوک چې شاته پروت دی د کپتان جسد دی. هماغسې هم کېږي. فیتزجرالد چې آسونه ویني فکر کوي مخ ته ناست کس ګلس دی او شاته پروت د کپتان جسد دی. هغه پر مخکیني سړي ډز کوي او هغه له مرمۍ لګېدو وروسته لویږي. فیتزجرالد خوشحالېږي او فکر کوي چې ګلس هم اوس مړ شوی دی. هغه په آرامۍ د جسد پر لور ځي. کله چې جسد ته رسېږي او اړوي یې پوهېږي چې دا یو چل و. مخکې له دې چې څه وکړي ګلس د دویم آس له شا پورته کېږي او پر هغه ډز کوي. مرمۍ د فیتزجرالد پر اوږو لګېږي او هغه په تېښته پیل کوي. ګلس هم هغه تعقیبوي او د تعقیب پر مهال د یوه سیند غاړې ته رسېږي. هلته د دواړو ترمنځ سخته جګړه کېږي. دواړه یو بل سخت کوي. هماغه وخت وینو چې د سیند په بل لوري د بومي قبیلې خلک راځي چې غواړي دا کسان ووژني. کله چې ګلس غواړي فیتزجرالد ووژني ناڅاپه هغه سړی ورپه یادېږي چې یوه ورځ یې د خوړلو لپاره غوښه ورکړې وه او وروسته فرانسویانو په درد اړولی و. هغه سړي یو ځل ګلس ته ویلي و هغه انسان چې له بل انسان سره بدي کوي باید د غچ اخیستو پر ځای خدای ته وسپاري. له همدې امله ګلس هم فیتزجرالد په سیند کې خوشي کوي. فیتزجرالد هم د سیند له بهیر سره هغې غاړې ته رسېږي. هلته بومیان هغه نیسي او وژني یې. اوس بومیان له سینده اوري د ګلس په لور راځي، خو له هغه سره هیڅ کار نه لري. هماغلته یې پرېږدي او ځي. په حقیقت کې د قبیلې مشر خپله لور پیدا کړه او همدا هغه نجلۍ وه چې ګلس یو ځل د فرانسویانو له تیري څخه ژغورلې وه. هغې خپل پلار ته د ګلس په اړه ویلي و چې هغه زما ژوند ژغورلی و او همدا لامل و چې بومیانو ګلس هماغلته پرېښود او لاړل. له همدې سره دا کیسه پای ته رسېږي.